بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا یو څو نوي شعرونو او د هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې درته وورم. وی هر گفتار هر وینا چې څوک ابس کا، تر ابس ویل دا ښه دي چې یې بس کا. عبدالرحمن بابا فرمایي چې د فضول خبرونه د ابس خبرونه ښه خبره دا ده چې انسان د سړه اړواغه خبره اونکي، خاموشي ته زری سیخه ده. او وی په ړومبی وینا چې رستو خپیمانیږي، له اوله د یې نه کتر خولې هس کا. عبدالرحمن بابا فرمایي هر هغه څوک چې په خپله خبرو رستو خپیمانیږي نو ښه دا ده چې اول د خبرې نه مخکې ښه سوچ وکړي چې زه دا کومه خبره کوم چې دا ښه ده او که بده ده، د هغې نه پس دې هغه خبره کوي. داسې خبره اړو د سره کول نه دي په کار چې سړی پرې رستو خپیمانه وي. او هر چاره چې له اختیاره وي وتلی، بېهوده به یې څوک لافې د دسترس کا. عبدالرحمن بابا فرمایي کم کار چې د انسان په وس کې نه وي د هغې کولو لافې نه دي کول پکار. داسې کار چې ستا په وس کې نه وي او ته په هغې لافې وکړي چې زه یې درله کوم او بیا وروسته نشي کولی، شرمنده یې پې، نو ښه خبره دا ده چې نیکې خپل څادر سره خپې غځول پکار دي. او وی فقیري د خدای په مهر موندی کیږي، دا هنر په کبر نشي چې نفس کا. عبدالرحمن بابا فرمایي چې دا فقیري، ملنګي، درویشي داسې شی نه دی چې دا به هر چاته ملاویږي. دا الله پاک خلکو له په خپله مینه کې ورکوي. کم انسان چې الله سره مینه کوي، الله پاک هغه د دنیا د شیانو نه خلاص کی، هغه ته فقیري او درویشي ورکي. کم خلک چې کبرجن دي او دنیا سره مینه کوي، هغې ته فقیري نشي ملاوی دی. آدمزاد په معنواړه یو وجود دی، یو وجود دی، هم یې پاک هم یې نجس کا. عبدالرحمن بابا فرمایي چې ټول انسانان یو رنګ دي، خو ولې د خپل عمل په وجه باندې انسان خپل ځان پاک ساتي او خپل ځان پلیتي. مطلب چې د چا عمل ښه وي هغه پاک وي، او چې د کومو خلکو عمل خراب وي نو هغه ته خلک پلیت وي. که اصل له یوه جویه دی څه شو، د ګلونو هنر کله خار رخص کا. عبدالرحمن بابا لکه څنګه چې په مخکې شعر کې ویل چې ټول انسانان یو رنګ دي، خو ولې د دې مثال داسې دی لکه چې یو بوټي ته د یو ولې نه اوبه ملاویږي، خو په هغه بوټي کې ازغي هم کیږي او ګلونه هم کیږي. د ازغو نه خلکو ته تکلیف رسي او د ګلونو نه خلکو ته خوشبو رسي. دغسې انسانان هم ټول اصل کې یو دي، خو ولې بعضې انسانانو نه خلکو ته تکلیف رسي او بعضې انسانانو نه خلکو ته فایده رسی. او که خودبین وي ته یې څه کوې رحمانه، د خودبینو سزا خپله خودي بس کا. خودبین هغه سړي ته وایي چې صرف خپل ځان ویني، خپله فایده لټوي. عبدالرحمن بابا وایي که یو داسې خودبین سړی وي چې صرف خپل ځان ته ګوري نو ته څه کوې، د هغه دپاره دا سزا ډیره ده چې صرف خپل ځان ته غاویره وي او صرف خپل ځان ویني. داسې کس د خلکو مینه نشي ګټلی. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او ته هغې وضاحت که خوښ شوی وي لایک ورکړئ، ملګرو سره شیر کړئ. اجازت غواړم. د الله په امان.